او چې خوري د ځان غوښې نو او به خوري د ښکار غوښې. دغه یو څو ملګرو نن د بابا بیل دا خوړ یا د خودخیل دا کم مشهور خوړ چې دی په دې کې د میانو ښکار چې کوم دی را جوړ کړی و. سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رحمان بونیری. وایي چې او چې خوري د ځان غوښې نو او به خوري د ښکار غوښې. دغه یو څو ملګرو نن د بابا بیل دا خوړ یا د خودخیل دا کم مشهور خوړ چې دی په دې کې د میانو ښکار چې کوم دی را جوړ کړی و. بلا ملګري راغلي دي، ډېر ښکلی مهی دی په دې خوړ کې. د دې ځای ځایي مهی دی چې د لرې لرې علاقو نه د دې د نیولو دپاره خلک راځي. خو که چېرې دغه ایلیګل اکټیویټیز لږ کم شي یا نه وي نو دا مهی به نور هم ډېر وي، ډېر په اسانه به بیا چې کوم دی د خلکو ورته اپروچ کېږي، نیسل کېږي به. دا تاسو کتی شئ د دې خوړ خپل مهی دی، د خودخیل خپل مهی دی، مشهور مهی دی. د دغه خوړ که مونږ وګورو دغه خوړ د خودخیل چې کوم دی امیر صاحب نه صرف د ښکار یو ذریعه ده بلکې د خلکو د سیر سپاټې او د انټرټینمنټ هم ذریعه ده. که تاسو د دغه بابا بیل په خوړ په دغه فرش باندې تیریږئ نو اینی ټایم به تاسو ته بلا فیملیز ګیدرینګ والا یا دغه ملګري راغلي به وي، ناست به وي، څوک به ټنګ ټکور کوي، څوک به دغه د خوراک څښاک پروګرامونه چې کوم دی نو کوي. یقینا چې د اوبو اهمیت خو هسې هم ډېر زیات دی، ولې الله پاک هم په قرآن پاک کې وایي چې ما هر ذي روح ته یا لیوینګ تھنګس ته ژوند د اوبو نه وبخو. خو د دغه اوبو د دغه فایدې نه علاوه دغه میان هم فایده ده، دغه اوبه خورې ترې نه هم چاپېره کېږي، خلک ترې نه پټي هم اوبه کوي، میانو دپاره هم راځي، د دې نه علاوه چکر دپاره هم راځي. یقینا چې ملګري در سره وي. خو یو خبره کوم چې کله دغه د میانو خوراک چې کوم دی د دې خوند سیوا دی، مزې سیوا ده، خو چې کله دا بل نیسلی وي او لکه زما بیا په تیاره باندې راشي نو د دې دا خوند چې کوم دی نور هم سیوا شي.